د افغانستان تعلق عام تعلق نه دی لکه د ایران سره، لکه د بنگلادیش سره، لکه د انډیا سره. زموږ د افغانستان تعلق داسې دی لکه د بدن او د روح. زموږ د دې په مابینځ کې دومره تعلق دی. او بیا بله خبره دا د عزیزانو، موږ به خپلو مفادو ته نه ګورو، موږ به لو لیرې نظر دوهراو کوو، به ګورو چې څه پیښه ده او څه روانه ده، څه ځینې پیښیږي. زموږ دپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې دشمن په مابینځ کې ډېر لوی کار اخلي. که دلته د افغانستان او د پاکستان په مابینځ کې مشکلات دي، دغه دشمن ډېره لویه ګټه اخلي. خاص کر هندوستان زموږ دشمن دی. صحیح سلو. بیا بله درته کومه، د افغانستان سره د هندوستان چې دا اوس کومه دوستي ده، دا عرضي ده. لکه د پاکستان او د افغانستان په مابینځ کې دشمني دا چې شته، دا عرضي ده. هلته د هندوستان او د افغانستان په مابینځ کې محبت چې دی، هغه چې شته هغه عرضي دی. دا په دې وجه دی چې چونکې ته د پاکستان سره اخته یې، پاکستان زما دشمن دی، نو زه ستا ملګری یم، یا دا خبرې دي الله لرې کړي، دا هندوان دي الله وشرموي. صحیح سلو. بیا دغه خو هندوان در معلومېږي هغه د امیر خان متقي سره چې هغه وزیر خارجه د دغه ولاړ دی، بلکل ته به د زمري و څنګ ته چغال ولاړ.